سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي سوله یوه سپېڅلې پروسه ده او په دې بهیر کې د امریکا حکومت او خلک د افغانستان له حکومت او خلکو سره متحد دي. زلمي خلیلزاد تېر ماښام د ارګ په دلکوشا ماڼۍ کې له ولسمشر غني سره او همداراز دویم مرستیالې او د حکومت له اجرایه رییس سره په کتنه کې همداراز کابل او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر د موخو په اړه هم معلومات شریک کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې ولسمشر غني د سولې بهیر د بریالیتوب او په هیواد کې د سراسري امنیت د ټینګښت په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې وکړې. د دغه کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او ان د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر یو انځور هم نه دی خپور کړی. ولسمشر غني هیواد ته د زعفرانو واردول منع کړل. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د خبرپاڼې له مخې ښاغلي غني د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو، ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو او د زعفرانو د پیازو واردول منع کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د افغانستان زعفران لومړی مقام لري او افغانستان ته د زعفرانو او د هغه د پیازو واردول د هیواد د زعفرانو د ارزښت د ټیټولو او د زعفرانو د ګیاو د ناروغۍ لامل کېده، نو ځکه یې واردول بند شوي دي. د ویل چې د همګړۍ په هیواد کې د زعفرانو د تولید کچه 0.6 ټنو ته رسیدلې او هڅې روان دي څو دغه کچه نوره هم لوړه شي. یو کس په ننګرهار کې د یوې اندازې نشي توکو د لیږد په تور ونیول شو. دغه کس غوښتل 33 کیلوګرامه چرس چې په خوږیاڼو ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړي وو مارکو سیمې ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ په ډرونټې سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا له یاد کسه یو موټر او 33 کیلوګرامه چرس هم ترلاسه شوي. حکومت ناسم معلومات خلکو او په ځانګړې توګه رسنیو ته په واک کې ورکوي. معلوماتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون سرپرست وایي که هیوادوال معلوماتو ته لاسرسی ونه لري په هیواد کې تلپاتې پراختیا ناشونې ده. نوموړی له حکومته غواړي څو معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون په قانوني ډول رامنځته کړي، خو د اطلاعات او کلتور وزارت معلوماتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون د رامنځته کېدو لپاره د کره پروګرام له شتونه خبر ورکوي. دلته راغلي دي څو د هیواد د تلپاتې ودې په موخه د اطلاعاتو د رول څرنګوالی وڅېړي. په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن کار بلل کېږي. له دې سره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له تصویب څخه څو کلونه تېرېږي، خو اوس هم افغان وګړي او په ځانګړي ډول خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. از وزارت معارف اطلاعات درخواست کردیم که تعداد معلمین در تعداد از مکاتبی که دیدبان شفافیت از اونها نظارت میکنن تعداد معلمین رو بدن تا ما ببینیم که آیا بحث معلمین خیالی در این مکاتب هست یا خیر. اما این هرگز وزارت معارف برای ما نداد. علاقمند هستیم که زود کمیسیون که مطابق قانون باید تشکیل شه ما مسئولیت‌ها رو به اونها واگذار بکنیم. هیچ علاقمندی در کمیسیون وجود نداره که ما به این کار خود ادامه بدیم. بارها ما به حکومت ایره رساندیم که شما عاجل سر از کار شروع بکنید. په همدې حال کې د اقتصاد وزیر کره اطلاعات ته د لاسرسی رول د هیواد د تلپاتې ودې په برخه کې ګټور چار بولي. یکی از راه‌های تقویت اعتماد مردم به حکومت و حمایت از تطبیق اهداف انکشافی پایدار دسترسی به معلومات به شیوه مؤثر آنها. په افغانستان کې د یونسکو بنسټ رئیس اطلاعات ته نه لاسرسی په افغانستان کې جدي ستونزه بولي. اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی په افغانستان کې د تلپاتې ودې لپاره غوره فرصت دی او موږ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کېدو لپاره په دې هیواد کې له خپلو همکارانو سره کار کوو. له دې ټولو سره سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون د جوړولو لپاره له کره تګلارې خبر ورکوي. از بین 15 نفر 5 نفر به عنوان اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات انتخاب میشه و کارشون آغاز میکنن. دغه ټول په داسې حال کې دي چې د کاناډا د ډیموکراسۍ او قانون بنسټ په تازه څېړنه کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ د 10 هیوادونو د نوملړ په سر کې ځای خپل کړی. او هره ورځ په فزیکي ډول په میلیونونه ډالر له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته لیږدول کیږي او دا کار د افغانیو د ارزښت د ساتنې پر وړاندې جدي ننګونه ده. د افغانستان بانک مسؤلین د دې مطلب په څرګندولو سره وایي ګاونډیو هیوادونو ته د حوالې له لارې د پیسو د لیږد ترڅنګ هره ورځ د سوداګریزو توکو د اخیستو له درکه هم په میلیونونه ډالر له هیواده بهر لیږدول کیږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.